آذربایجان د باکو بحري بندر له لارې د افغانستان سوداګریزو توکو صادراتو ته زمینه برابروي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون آذربایجان ته سفر په ترڅ کې د باکو له نړیوال بحري بندر څخه لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت وایي ښاغلي برادر په دې لیدنه کې له آذربایجاني مسؤلینو وغوښتل چې له دې لارې د افغانستان صادراتو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې حال کې آذربایجاني مسؤلینو د دې بندر له لارې ترکیې او اروپا ته د افغانستان د صنعتي توکو، کرنیزو محصولاتو او کاني توکو صادراتو ته چمتووالی ښودلی. اقتصادي معاونت زیاتوي دواړو لورو ګډې تخنیکي کمیټې وټاکلې تر څو د دغه بندر له لارې د ګډې سوداګرۍ او ترانزیت د رامنځته کېدو په موخه موجوده امکانات او ترانسپورتي لارې وارزوي او د افغانستان صادراتو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د معلوماتو له مخې د باکو نړیوال بحري بندر اوس مهال په کلني ډول له 15 میلیونه ټنه توکو د انتقال ظرفیت لري چې په راتلونکي کال کې به دا کچه 25 میلیونه ټنو توکو ته ورسیږي.